د پخوا زمانې کیسه ده چې په یو وړوکي کلي کې یو یتیم هلک اوسېدو. د هغه نوم حمید و. حمید لا د 10 کالونو چې پلار یې د یو سخت مرض د وجې نه وفات شو. مور یې هم د غم او د غربت له لاسه څو کاله وروستو وفات شوې وه. حمید اوس یوازې پاتې شو. هغه به هر سهار وختي پاڅېدو، زړې جامې به یې واغوستې او د کلي بازار ته به روان شو. هلته به یې د خلکو لپاره وړې وړې مزدورۍ کولې. کله به یې د سبزۍ ټوکرۍ پورته کولې او کله به یې د اوبو بالټي رسول او کله به یې دوکان مخې ته جارو وهله. او د رمضان میاشت راغله. کلی ټول بدل شو. د هر کور نه به د سحري بوی راتلو. چراغونه به روښانه وو. خلک به خوشحاله وو. خو حمید، هغه به د سحري په وخت یوازې ناست و. یوه شپه حمید د کلي جومات ته لاړو. مولا عبدالرحمن هغه ولیدو. مولا صاحب ورته وویل: حمیده زویه، ته به هم سبا روژه نیسي؟ حمید مسکی شو خو سترګې یې لندې شوې. او مولا صاحب، زه به هم روژه نیسم خو سحري مې نه دی کړی. مولا صاحب حیران شو. وړې سحرۍ دې نه دی کړی؟ حمید ورو وویل: کور کې څه نشته او زه غواړم چې الله تعالی زما نه خوشحاله شي. دا خبره د مولا زړه ته ورسېده. هغه شپه مولا صاحب د کلي خلکو ته تر هغو نه وروسته وویل: ګاونډیانو، زموږ په کلي کې یو یتیم هلک دی چې بې له سحري روژه نیسي. آیا موږ دومره وس نه لرو چې د هغه خیال وساتو؟ خلکو سرونه ښکته کړل. سبا سهار د کلي یو شتمن سړی حاجي کریم د حمید کور ته لاړو. هغه دروازه وټکوله. حمید ورو ورو دروازه خلاصه کړه. سلام علیکم. وعلیکم السلام زویه، موږ راغلي یو چې ستا سره روژه یو ځای ونیسو. حاجي کریم د خوراک یو ټوکری راوړې وه. حمید سترګې پراخه کړې. دا ټول زما لپاره. هاو زویه، ته زموږ د کلي بچی یې. هغه ورځ د حمید لپاره بدله وه. د رمضان 10مه ورځ وه. ډېره ګرمه وه. حمید بازار کې کار کوو. یو شتمن هلک چې نوی موبایل یې په لاس کې و راغی او په ټوکه یې وویل: ای یتیمه، ته ولې دومره ځان ستړی کوې؟ روژه مه نیسه، څوک دې نه ګوري. حمید سر ټیټ کړو خو وروسته یې په جرأت وویل: هلک مې نه ویني خو الله مې ویني. هغه هلک وخندل او لاړو. ماښام چې د اذان وخت شو، حمید جومات ته لاړو. مولا صاحب، حمید نن څنګه تېره شوه؟ حمید مسکی شو. سخته وه خو زړه مې خوشحاله و. ولې؟ ځکه چې ما د الله لپاره صبر وکړو. مولا صاحب د هغه سر وڅنډو. زویه، ته موږ ته درس راکوي. خو یو ورځ داسې پیښه وشوه چې د حمید ژوند یې بدل کړو. د رمضان 20مه روژه وه او په بازار کې ګڼه ګوڼه وه. حمید د یو مېرمنې ټوکری پورته کړه. ناڅاپه د هغې د جیب نه یو کڅوړه ولوېده. حمید هغه پورته کړه. کله چې یې خلاصه کړه، دننه ډېرې پیسې وې. حمید خو شا وکتل، هېچا ونه لیدلو. هغه کولی شو چې دا پیسې وساتي، جامې واخلي، ښه ژوند وکړي. په زړه کې یې یو غږ وشو: حمیده، ته روژهدار یې. هغه منډه کړه او هغه مېرمنه یې پیدا کړه. اورې دا ستا کڅوړه ولوېده. مېرمنه حیرانه شوه. زویه، ته پوهېږې چې په دې کې څومره پیسې دي؟ نه، او مهمه نه ده. مېرمنې اوښکې تویې کړې. دا زما د دود عملیاتو پیسې وې. که دا ورکې شوې، زما لور به خبرې نشوي کولی. الله دې نصیب روښانه کړه. د رمضان وروستۍ شپه وه. کلی د تکبیرونو په غږونو ډک و. حمید د خپل وړوکي کور مخې ته ناست و. اسمان ته یې کتل. د زړه نه یې وویل: یا الله، شکر کوم چې
تا ماته د روژې طاقت راکړو. هغه شپه حمید ته خوب نه ورتلو. سبا اختر و، خو د هغه دپاره اختر لکه د عام ورځو وه. نه نوې جامې، نه نوې بوټان، په سږ کال یې زړه لږ روښانه و. د اذان نه وروستو خلک جومات ته روان وو. ماشومانو په نوو جامو کې خوشحاله خندل. حمید خپلې سړې خو پاکې جامې واغوستې، ویښتان یې سم کړل او ځان ته یې وویل زما دپاره در ټولو ښه کار دی د تقوا دی. هغه جومات ته لاړو. مولا عبدالرحمن صاحب منبر ته وختو. ګرانو خلکو، سږ کال زموږ په کلي کې یو داسې څوک شته چې موږ ته یې د روژې ریښتونی درس راکړو. خلکو یو بل ته کتل. مولا صاحب وویل هغه څوک دی چې بې سحري یې روژه ونیوله، د ګرمۍ په ورځو کې یې مزدوري وکړه او د زرګونو پیسې امانت یې وساتو. ټول پوه شول چې خبره د حمید ده. حمید شاته ولاړو، وشرمېدو. څو ورځې پس هغه مېرمن حمید سره ملو شوه. د هغې سره یوه جینۍ وه چې روغه، خوشحاله او په نوو جامو کې. مېرمنې وویل دا زما لور ده، د دې عملیات کامیاب شو. که هغه ورځ پیسې ورکې شوې وي، زما خپله لور له لاسه ورکړې وه. هغې د حمید لاس ونیو. زویه تا زموږ ژوند بدل کړو. نو خوږو کتونکو، ویډیو در سره لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ.